ما ته وګوره څنګه یې ډاکټران څه وایي؟ ډاکټران وایي چې دا سر لګېدلی پرون یې اپرېشن ورته کړی دی. 9 کسان شهیدان او څو؟ 3 زخمیان. دا په ویلو کې اسانه خو د هر یو سره تقریبا لري بچیان ما دیو بجدا بچیان خدي زمان کور علي امداد ما می د په کار نه کوي. زه شکر چې کور د جوړ ده بچیان دی روغ دي زامن دی روغ دي. ولس کسان زخمین دلته دا زلزلې دوام سره درلودلو او دوام اوس هم چې بیګام زنګ وهلی بیګام شوی ته موټر چلولو ته ولې زخمی شوې؟ ټکر دی وکړو چې سره دی وهلو نو موټرسایکل و امبولانس ته تلم او بس ځان نه یم زه کولر کې مدغه مې مشور دی راشه راته په خبره سبا راته عملیات راکړه سبا یې کټ کوي. څه وایي ملاک تکلیف پیدا شو؟ پلار مور خور ورور ښه دي هغوی؟ کدی او دغه مدد زه الله د شفا درکړي. دغه ماته ګوډه پکې راځي. زه شکر چې ښه چې کور کې هم خیرات وي. دغه ماته انشاءالله جوړیږي. غیبي د الله شفا درکړي غیبي د الله شفا درکړي الله د شفا ورکړي. بچیان څنګه دي؟ الله دې قبول کړي دعاګانې. خدای او تاسو څنګه د مریض کور نه صرف انده مریض و نور جوړ دي ان شاء الله غیبی در تر مرسته وکړي. الله دې غیبی در سره غیبی شفاونه در الله شفا درکړي. کور دې څنګه د بچیان دې لورکۍ خدي زلزلې زخمیان څوک نشته خو دلته یو مریض ده د دوی پروانه باندې چې سرطان ده او اته ویل د دوا د اخیستلو توانایي هم نه لري. سلامونه او نیکې هیلې عزیزانو. زموږ د چورلکو یا د تیارو قهرمانان ټول افغانستان وستایل او د ستایلو هم وو دومره زیارونه شو دوی وښکل. زموږ نور چارواکي زموږ نور مشران زموږ نور هغه دغه قربانیان چې څوک د دغه په مدیریت کې هر قشر وستایل شولو. خو هغه قهرمانان چې چورلکو ته پرواز نشو ورکولی خو له چورلکو کم هم نه تلل د امبولانسونو موټروانان درته ښیمه هغه هم د دغه غمیز یا د کونړ د زلزلې ځپلو سره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې. عثمان خان سره ما کیسه کوله دوی ویلې وی له کومې ورځې نه چې دغه پیښه شوې ده له هماغې پیښې راهیسې تقریبا دوی یو ساعت هم کور ته نه دي تللي. مریض ویسه مریض راوړه شهید ویسه شهید راوړه زخمی جوړ شو زخمی نه جوړ شو هله بیا زلزله وشوله بله کیسه وشوله بله کیسه وشوله. د دوی ستاینې لپاره د دوی د تشویق لپاره زموږ ټولنه الحمدلله اوس بیداره ده. اوس د تور او سپین فرق ډېر په وریت سره کولی شي خو بیا هم انسان د ځینې وخت کې هغه ځینې قهرمانان زموږ له سترګو څخه پناه شي. بیا د بیبي خیره بنسټ له بنسټګر څخه ډېره مننه چې هغوی دغه یو پروګرام سره جوړ کړو دغه یو پیرزوینه یې وکړله دغه قهرمانانو ستایلو لپاره یې دغه زمینه برابره کړله. له هغوی څخه هم ډېره زیاته مننه نعمان احمدزی صاحب.
او دغه بنسټ له بنسټګر څخه هم زیاته مننه. زه وایم چې له هر هغه فرد څخه مننه چې عادي عقل یو ویډیو ته یو پوسټ ته یو عادي لیک هم ورکړی دی، یو عادي کومنټ هم ورته کړی دی او هغه پوسټ هغه لیک ته هوا ورکړې ده تر نړیوالو رسولي دي او هغو ته خو بیخي په ولاړ سلام ده چې هغوی مرسته کړي، $1 $2 1 پاونډ 2 پاونډه یورو رالیږلي. یا ته په افغانستان کې په چوکونو کې ومو لیدل داسې احمدزی صاحب داسې ځوانانو چې خپله یې سپند بلابند کولو خو 11 افغانۍ بیا اچولې. یعنې دغه احساس ده چې ملت جوړوي، دغه احساس ده چې حکومت جوړوي، دغه احساس ده چې راتلونکی جوړوي او دغه هغه احساس ده چې تقریبا هر ځوان نن ورته مبارزه کوي. موږ هم راغلي یو د ننګرهار صحت عامې شفخانې ته راغلي یو، ریاست ته راغلي یو. هلته چې راغلو په اول کې هم دغه د امبولانسونو پر موټروانانو باندې نظر ولګېدلو. موږ وایي راځي همدې نه شروع کړو، ورشو ورسره وګورو. دوی به خپلو تګ کې وي. عثمان جانه ځو ورځو احمدزی صاحب. راځي جوړې. السلام علیکم. نابلل مېلمه مو په کار ده. جوړ راستئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوس به سره خلک موږ ستړي مشو. خاص دی زه بل د تاسو سره کېنم، اجازه ده. موږ امبولانسونو هارن لګو، دغه لګو، ان د رکشاوانان چې دي هېڅ کله موږ ته لار نه راکوي. یا دا نور موږ سره دومره شدید زخمیان دومره دغه باري را سره خو دوی موږ ته لار نه راکوي. اکثره موږ چې هارن ورپسې وو خو موږ سره ګاډي راپسې کېږي، پیشکان را سره شروع کړي. ان تر دې پورې خلکو چې هارن ورپسې موږ ولې تر دې پورې موږ ته کنسل هم شوي دي چې یعنې تاسو ولې د هارن وخی او دومره دغه خوشاته دغه نه خبر نه دي چې کوم مشکل سره دا ډریوران مخامخ دي او کوم دغه سره دي. نو په دغه وجه باندې که دغه پوهاوی وشي دغه وشي نو دا به ډېره بهتره خبره وي. ځکه په دغه حالاتو کې موږ په هماغه ورځ باندې زه پخپله چې په هغه ورځ ما اکسیډنټ وکړلو او نو الله تعالی زم بچ کړم، کسانم بچ کړلو. په همدې وجه باندې چې دغه لارې چا نه خلاصولې دغه نه کول موږ سره ډېر شدید زخمیانو. نو په همدغه وجه باندې بس موږ لږ مشکلاتو سره مخامخ. دا ټول نړۍ قانون قوانین هم دا دی چې چېرته امبولانس غږ ولګېږي دا په دې معنا چې شاید د ژوند مسله ده، یو چا ژوند خطر کې ده، یو څوک خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چېرته پر وخت باندې شفخانې ته ونه لېږل شي د چا پلار، د چا زوی، د چا مور، د چا خور له مابینه ځي. خو نن هغه امبولانس کې بل څوک پروت دی، کیدای شي زه پکې پروت یم سبا ته، کیدای شي احمد پکې پروت وي، محمود پکې پروت وي. دا غم او درد او زخمیتوب او دغه شیان هېچا نه دي خرڅ کړي چې نه زه نه مریضېږم، زه نه خرابېږم او زه نه مړ کېږم. دا شی چا نه دی خرڅ کړی. که نن یو بل څوک پکې پروت د امبولانس کې وړي خو سبا کیدای شي زه پکې پروت یم، بیا ما ته هم څوک لاره نه راکوي، زه هم داسې مشکلات سره مخامخ کېږم. زما له ټولو درنو استادانو بالخصوص د موټروانانو په دې ښار کې بالخصوص له رکشې چلوونکو څخه دا درخواست ده چې هر کله دغه د امبولانس غږ اورېدل کېږي لار ورکوي. امبولانس سره د پیشکان مسابقه مه لګوئ، امبولانس سره پیشکان مو هغه کې د چا ژوند سره ژوند او مرګ ترمنځ مبارزه روانه ده. که چېرته هغه په دقیق وخت باندې شفخان ته ونه رسېږي هغه د ژوند د لاسه ورکولو باندې سبب کېږي. خو متاسفانه بدبختانه زمونږ افغانان چې څنګه امبولانس غږ واوري هغه هم تیز شي، هغه هم تیز شي په امبولانس سره پیشکان وهي. خو الله د خیر پکې راوستلی کړي. دا د چورلکو هغه پیلوټان دا نور ټول وستایل شول. تاسو به هم ستایي زمونږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه بالخصوص د ننګرهار د ولایت مقام څخه بالخصوص هر هغه فرد او شخص او تجار چې هر څوک وي دغه پیلوټانو څخه ستاینه وکړي. د دوی توان و، د دوی قدرت و، د دوی وس و، د دوی زحمتونه و چې دغه شهیدان پر وخت باندې شفخانې ته ورسېدل، په دغه زخمیان پر وخت باندې شفخانې ته ورسېدل، دغه زموږ تورسرې وخت باندې شفخانې ته ورسېدل، چې زموږ شهیدان پر وخت باندې دفن شول، زخمیان پر وخت باندې تداوي شول او زموږ هغه قشر چې مشکلات سره مخامخ و، هغه زموږ ولایت چې له مشکلات سره مخامخ و، زموږ ولس چې دردمن و هغوی دردونو ته تاسو رسیدګي وکړه. تاسو هم قهرمانان استئ، د هر فرد مو قهرمان دی. د ټولو ځوانانو پر نمایندګي باندې فکر نه کوم چې دوی زما نماینده باندې خو خیر تاسو نمایندګي باندې ځوانانو زه تاسو څخه مننه کوم. په مټو برکت شه، الله عزوجل مو خوشحال لره. موږ سره هم د خپله دغه هم دلته موږ سره وستایله او ډېره زیاته مننه تاسو نه کوو.
چې موږ سره دلته راغلي او زموږ پوښتنه مو کړله. تاسو زمونږ سر کې سترګې یاستئ کور مابد الله مو ژوندي لره. داسې څه مو نه دي راوړي چې وایم چې ستاسې مشکلات ورباندې حل شي، داسې څه مو نه دي راوړي چې وایم چې ستاسې هغه قدردانۍ ورباندې وشي، داسې مو څه نه دي راوړي چې وایم دا ستاسې 14 ورځو هغه خدمتونه به ونیسي. خو داسې مو څه کړي چې هغه د عقل ځان سره مې چې ادي عقل مې څه وکړل، یعنې ستاسې تسکین ورباندې نه کېږي. الله دې دغه کړي پوره مدام ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ورته ورکا دا د خانوالي استاد ده، دا د اسماعیل استاد ده. صحیح ده؟ په موټم برکت شه. نه به پاتې ان شاء الله، نه به پاتې، نه به پاتې ان شاء الله، نه به پاتې، نه به پاتې. احمد صاحب نن تقریبا 14 د 15 ورځ د زلزلې ده. د ننګرهار تکړه ځوانان عثماني صاحب د لیرس کې د ډاکټر صاحب عثمان همدرد عثماني او خپل عثماني صاحب دوی پر رس کې دي. دوی هر ورځ د ننګرهار دغه څو چې دلته مریضان دي کنه، الله اوس هم دوی ته میوې راوړي، الله اوس هم دوی ته اوبه راوړي، الله اوس هم دوی پر نړیوالو باندې غږ کوي چې دلته مرستې راولېږي. زه فکر کوم زما پراند باندې که د داسې ځوانانو شتون په هر ولایت کې پیدا شي او دغسې بااحساسه ځوانان هر ډګر کې راودانګي، لرې نه ده چې هر درد جوړ شي، لرې نه ده چې هر زخم خوله ونیسي، لرې نه ده چې هر ژړا په خندا باندې تبدیل شي. زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی ده چې ځوانان له ځوانانو څخه الهام واخلي، ځوانان د ځوانانو الګوشه وکولی شي، لکه سره کوم چې ننګرهار غیرتي ځوانانو ورسره د نورو ولایتونو غیرتي ځوانانو وخت ناوخت د خواله رسنیو کې غږ پورته کړلو او دغه زمینه تقریبا تر 14 ورځې پورې چالو ده. احمد صاحب زه شاید یم او لومړۍ ورځ نه دا کار ورته چالان دی، له لومړۍ ورځ نه خلکو خدمت وکړلو. یعنې فارسیوانان وایي چې شر بخیزد کې خیر ما باشد. دا شر د الله عزوجل بیا نه راولي په افغانستان کې، خو دغه شرونه وښودله عثماني صاحب چې افغانستان ولس مینه‌ناک دی، د مینې خلک دي، د محبت خلک دي، د اتفاق خلک دي، د اتحاد خلک دي. سر له دومره فکري جګړې چې دوی باندې وشوله، نفاق و بې اتفاقي وه، پښتون دی، هزاره ده، ازبک دا خبره پکې بیا هم ته وګوره چې زلزله کونړ کې کېږي، له مشرقي نه، له غرب نه، له شرق نه، له جنوب نه خلک راځي د افغانستان ته خدمت کوي. د خپله د اتفاق او اتحاد دی. که یاد دي چې عثماني صاحب هغه کې چې وه هرات کې بیا د کونړ، د ننګرهار، د نورستان، د لغمان ځوانان داسې ور ودانګل، پکتیکا کې شوې وه، پکتیکا ته هم داسې ور ودانګل، همدغه ننګرهار ته تورخم ته چې مهاجرین راغلل هلته هم داسې ور ودانګل، هرات ته چې مهاجرین راغلل تقریبا اسلام قلعه ته هلته هم داسې ور ودانګل، سپین بولدک ته هم داسې ور ودانګل. یعنې اوس افغانان ځوانان ماشاءالله هر غم ته درېدلی شي، اتفاق یې کړی دی، اتحاد یې کړی دی. ورځو پاسخه سید د کونړ ډېر زخمیانو حالت اوس هم مخیم دی. لا 14 ورځه اوس هم روانه ده، خو ځینې کورنۍ مریضان اوس هم پر هغه حالت کې دي چې ضرورت لري. ګر څه کم په مرته جوړ شوی دی، هلته هم ډېر انتقال شوي دي، خو لا اوس هم مریضان شتون لري. هغوی پوښتنه هم کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه ورور مې جوړ دی؟ ښه په خیر یې؟ قره دی انشاءالله. دلته زلزلې دی. ښه السلام علیکم کاک جان جوړ دی؟ ښه یې؟ ته غورځېدلی یې؟ ښه یې اوس؟ کور بچیان دي؟ ټول هټه راغلي دي، هټه کورونه دي. زه یو دفعه راوستلی یم دلته، راته یې ما سره شورې نه بچیان نوال لري؟ بچیان ما دیو بچ دا بچیان ښه دی زمان کور ما مې دا پخې کار نه کوي. زه شکر چې کور دې جوړ دی، بچیان دې روغ دي، زامن دې روغ دي، تا ته د الله عزوجل روغ صحت درکړي. تاسو د کامیاب وکړئ دا دنیا ما آخرت. تاسو د خدای پاک دغه کې دي ورکړي، تاسو د الله پاک روغ صحت درکړي، تاسو د الله پاک روغ صحت درکړي، تاسو د الله پاک روغ صحت درکړي. الله دې قبول. السلام علیکم. جوړې ښه درس په زلزلې کې شوی دی؟
نه ورور دا غریب پاپړ ماپړ شي خرڅوي نه کار کړی سایکل باندې پاپړ خرڅي سایکل باندې ها پاپړ دغه ورور د کونړ د خو دوی ماشومان پاپړ پاپړ خرڅو بایسکل باندې خرڅول کیږي دا درد د کونړ درد کا کونړ کې زخمی نیوي زموږ ورور ده زموږ وطن ده مونږ په دردیګو الله څنګه ده صحت څنګه ده والله چې بس ډېر صوتم الله د شفا ورکړي الله د غیبي شفا ورکړي محمد زیسب الله د غیبي شفا ورکړي السلام علیکم جوړه خیر بخیر ساتمان د بچیان دي او دات کیږي څنګه سرور ده او څنګه د صحت خده او تاسو څنګه د مریض کور نه صرف انده مریض او نور جوړ دي ان شاء الله زه الله د شفا ورکړي الله د شفا زه شکر چې نور کورنۍ جوړي زه شکر مزه سب دي او دا څنګه ده خده ان شاء الله په خیر ده زه شکر کور کې مور پلار خور ورور ټول خدي زه شکر دې د خدای پاک صحت ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي السلام علیکم څنګه يم شنه جوړې خیر بخیر څنګه وز ست څنګه ده خیر ان شاء الله زه شکر چې خیر کور کې بچیان دي لورکۍ دي زامن دي خدي ټول خدي زه شکر چې خوي دام خکېږي ان شاء الله دا غم او درد د ژوند سره تړلې ده دا غو پکې راځي چې مرګ پکې نه وي چې څوک د لاس نه ورکړي دغه ماته ګوډه پکې راځي زه شکر چې خیر چې کور کې خیرات وي دغه ماته ان شاء الله جوړيږي غیبي د الله شفا درکړي غیبي د الله شفا درکړي دام ده څنګه ماشومه څه نومېږي عباس خانه څنګه یې عباس ما ته وګوره څنګه یې زوی دې ده نور کور کې ماشومان د څنګه دي نور خدي د سره د خپه ده عملیات ورته وکړو چې ویلوي کېږي ان شاء الله الله دې ورته روغ صحت ورکړي الله دې ورته روغ صحت هغه غیبي شفاخانه نه ورکړي چې الله خالق ده مالک ده عباس ته څه د څنګه جوړې خیر بخیر قرار ان شاء الله څنګه یې څه بوسه الله د غیبی در تر مرسته وکړي الله د غیبی در سره غیبی شفاخانه در الله شفا درکړي کور د څنګه د بچیان د لورکۍ خدي زه په غوښ شکر چې شکر خدي الله تعالی هم دغه درد کې شفا واچي یو شل مړي صرف تاسو کې دي بالکل منمه الله درته غیبي شفا ده الله خیر الله دې درته دغه ایوازونه په دوړ دنیا کې درکړي ان شاء الله خکېږي ان شاء الله خکېږي ابراهيم نومېږي څنګه یې بچیان د څنګه دي سبارت عملیات دي بچیان د څنګه دي شي کو زلزلې کې څوک بس لاس راشه دادم زوی ده خیاو زوی ده الله درته سل سره کی الله درته برکتونه پیواچي زړه به نه مرته وای خدا ژوند ده بردر کی الله درته روغ صحت درکې امين د
دا درینور ده او درنه دا درینور کې عثماني صاحب څومره دغه درلودل سب څنګه تقریبا تر باغ یو ورستۍ زلزله کې ولس کسان زخمیان دلته دا زلزلې دوام سره درلودلو او دوام اوس هم جی بیګام زنګ وغله بیګام شیوا ارش پکې نو ثابت نه دي ارقام نه دي ثابت تر څو پورې چې درینور کې دي کونړ کې دي چپدره کې دي الینګار کې دي لغمان کې دي نو الله پاک دې رحم وکړي اړ سیب غږ مې اوري الله دې شفا ورکړي بچیان څنګه دي الله دې قبول کړي دعاګانې نور زامن لورګان خو څوک شیطان شوی نه دي زه الله دې تم شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي زلزلې زخمیان څوک نشته خودت یو مریض ده د دوی پروانه باندې چې سرطان ده او اته ویل د دوا د اخیستلو توانایي هم نه لري زموږ صرف د زلزله ځپلو لپاره نه بلکې نه چې هر څوک بېوسه وي بېتوانه وي او مستحق د کومک وي موږ درته رسېږو غږ یې اورو انشاءالله سلام علیکم کاکا څنګه یې خبرې کوي الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي دې باندې دعا ورته وکړي الله دې شفا ورکړي دام ده تاسو دنیا وکړه ته څنګه ځوانه خیر ان شاء الله په خیر یو خو مریضي شي بدن ناجوړ شي او بل به د ننګرهار ګرمي شي څنګه ګرمي سره کولرم لګیدل او کولرم کار نه کوي الله دې خیر وکړي کور ته ماشومان دې څنګه دي بچیان دي پلار خدي زه شکر چې خدي احمد زاهد صاحب کونړ دی ته کومه درې کې وو چابهداره کې د صحت څنګه دی اوس بیان ورځ نن پنځمه ورځ مې بوتل ډاکټران څه وایي ډاکټران وایي چې دا سر لګولې پرونه اپریشن وکړه کړه نو ته کړنو زوی دې د کورور دی دا نو تروزی جوړه تروزی زوی دی نور کورنۍ څنګه ده گزاره کوي نو شهیدان څوک بني نه دا شو یعنی کومه حالت کې دی الله دې غیبي شفا ورکړي هغه ځنه د الله شفا ورکړي چې هغه ځنه دغه مرض پرې راغلی دی دغه تکلیغه د الله شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي څنګه جوړې خې په خیر څنګه میږي داود شاه ډېر ښه کور کې ماشومان دي بچیان دي پلار مور خور جوړ دي ان شاء الله څوک د لاس اندي ورکړي څوک دي مور مې یو نه کته وایو مې څنګه یو نور یو کسان شهیدان درې زخمیان نه کسان شهیدان او څو درې زخمیان دا پویلو کې اساني خو دا هر یو سره تقریبا کول یاداشتي اما زه سب دغه کوته الله درته صدقه دې کوم الله درته شفا درکړي هغه د الله پاک وبخي تا د الله پاک صبر جمیل درکړي هغه امتحان راوستي هغه درته زړه صبر درکړي
خیه په خیر څنګه اوس لاس د سر د ګوتې دي ګوتې مې ماتې ده نور کور کې ماشومان دي لویان غټان د شهیدان لرو دوه کسان زخمیان دي الله د غیبی شفا ورکړي الله د غیبی شفا ورکړي الله د غیبی شفا ورکړي تاسو د خدای پاک شفا درکړي څوک چې لاس ورکړي هغه ته د خدای پاک هغه دنیا ورکړي تاسو د خدای پاک سره صبر درکړي تاسو د خدای پاک سره صبر درکړي خیر څنګه یې صحت څنګه ده الحمدلله تاسو دعا زه شکر چې زه شکر کور کې نور بچیان دي لورګان دي زامن دي خدي خدي هغه زخمیانو څوک خو شهیدان نه لري شهیدان نه لري زخمیان زه شکر زخمیان دي الله عزوجل غیبی شفا ورکړي دم الله تعالی دنیا او آخرت امين غیبی د الله شفا ورکړي غیبی د الله شفا ورکړي دنیا او آخرت زلزله جوړ خیر څنګه ده چې خدای کور کې نور خیرات د ماشومان د کان زمون پر دوه شهیدان لرو الله دې وبخښي زخمی څنګه ده خدای شکر خدای په نسبت خدای دا څنګه ده کاکا څنګه ده زړه لیک پاده نو دا زړه تکلیف د غزلزلې کې پیدا شو کنه مخ ضربه من الله دې ورته شفا ورکړي الله دې غیبی شفا ورکړي الله دې غیبی شفا ورکړي ډېر مننه ګونر غازی آباد څنګه جوړې په خیر څه نومېږي فرید الله فاطمه ته شوې ده پلار دې څنګه ده ښه ده مور ښه دي ژوندي دي خویندې ورونه دم ښه دي صرف ته زخمي یو خپل ادم جوړیږي ان شاء الله چې پلار د ژوندې مور د ژوندې خور ور د ژوندې دغه ماته ګوډه پکې راځي څنګه یې جوړې ښه دا ولې دا ولا چې د کولر د دیول ښه زلزلې ښه د صلاحه ته موټر چلولو ته ولې زخمی شوې ټکر دی وکړو چې سر دی وهلو نو موټرسایکل و امبولانس ته تلم او بس ځان نه ام موټرسایکل والا څنګه ده هغه څنګه ده موټرسایکل والا څنګه ده خدای غم خدای انا تم دغور کا بلانس موټروان د زلزلې کې دغه شو دا د امبولانس موټروان وو دا د زخمیانو انتقال کولو اور خدای کې یا په د وطنوالو سره د مینه محبت د شجله باندې شفاعت ته ورسیږي ټکر کړه د زخمی الله د شفا در الله د شفا در دا چې پکې راګم خې جوړې صرف د لاس دي ده نور کور کې ماشومان لویان غټان خدي زخمیان شهیدان بس الله د شفا درکړي الله د شفا درکړي الله د شفا درکړي الله د شفا څنګه پهلوانا خبر نشته نه خبر استاد دا اثر دا لغمان الانجار تنفس نو اخر سوزغار کوم طاقت دا د الینګار دی الینګار دی هو دا الانجار هلته زلزلې ودیر زخمین د الانجار نه بچ خا د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې ودیرش نفر دغه شو ودیر ټول لغمان نه راغلی دا څنګه د ډاکټران څوی ډاکټرانو چې موږ سره نو اندازې کړو مغزو ته ټکان وسوله او دا ټکان وسوله دا غواړي نور بچیان دي خدي دا به ډېر شو کوم ها شو کوم مستیم کولا دا د الله تعالی کار دی الله د شفا ورکي الله د غزنه شفا ورکي چې کوم زنه دا نازل شوی دغه امتحان په نازل شوی د احمد صاحب الله د غیبی شفا ورکي الله تاسو امين امين الله د غیبی شفا ورکي الله د غیبی شفا ورکي السلام علیکم تاسو خیر استه ته څه کېږي ورور مې
ته څه کېږي وراره مې ده پراره دي د خیر ان شاء الله ته څنګه یې تام دا زه ترلې څنګه دا اینه ګرمو خاوینه ګرمه نور کور کې بچان مرچان نور خدي نه یې څه نه کسان شهیدان دا راکړه پلار مور خور ورور صرف اندا پات او اما ځکه د ټول کورنۍ په اخر رسیدلې ده پلار خور مور خور ورور نه خلک په اخر رسیدلې او صرف دغه ماشوم پاتې ده ته څه کېږي ما وراره ده الله دې غیبي غوږی دام ده څنګه یې صاحب جوړې خې څنګه ده اوس بچیان زامن لرګان څوک شهیدان خو نه لري کور کلاس کوم څوک دي شهیدان زه شکر شنو خو دغه کېږي ان شاء الله مشره څنګه یې جوړې زه شکر نه خیر ان شاء الله چې کور کې څوک شهیدان نه ان شاء الله د دردونه بخښ د دردونه ټول جوړيږي ان شاء الله لازم د دردونه ټول جوړيږي ان شاء الله اوس خپل صرفوي او دوی کار نه کوي اندازه زلزلې لوجه څه وي ملاک تکلیف پیدا شو پلار مور خور ورور خدي غوي او دغم د زلات شفا ده ډاکټران څه شي په دې خېشي حقیقت ان شاء الله الله ډېر لوی ذات ده الله نه باور نه دغه کې کمه الله خکې ان شاء الله خکې ان شاء الله په خو بیرته ګرځي ما در سره وعده ده ان شاء الله احمد زه دا هغه د خبره حال څنګه پهلوانا جوړې صحت د خدای اوسه څه پښوی دا پخې ماته شوې ده کټ لکه کټ شوې ده دې کې پخې ماته ماته زه ماته خدای خیر جوړ بشي خیر ده جوړې کې چې کټ مټ نه به خیر ده موږ دی وډار کړو ځوان ده ماشاءالله دې عمر ورکې صحت د خدای ورکې نور کور کې بچان ماشومان الحمدلله بس دوه زخمیان نور اقالته دغه کې چې سره دی بود لغه معمولی ودونه دغه نو او مرګ جبل نه بچو مال خو تباہ شو موږ دغه بس مال به بیا راشي زخمیان به بیا ان شاء الله لازم جوړ شي څوک بل راس نه ورکړي الله دې ته شفا ورکړي الله دې غوي وبخښي څوک پاک رسیدلې دي الله دې امين ها څنګه ایته خیر ان شاء الله بچیان دي خدي بچي به شهیدان شلو الله دې بخي بچي به شهیدان شلو الله دې بخي الله دې زړه صبر درکړي الله دې غوته شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي اما زه سب دغه کوړه الله دې شفا درکړي الله پاک دې شفا درکړي امين ازو افغاني کلچر او د اسلامي عنعناتو تر بنسټ لاندې د خویاندو میاندو عکسونو فلم برداري مونږ کړله خو دورونو لپاره چې څومره امداد شوی وو هغه امداد مرتور رسولو نو نګرار کې هم ګرمي ډیره ده الله عزوجل د نګرار ټول عام ولسته دغه ګرمي مقابل کې توان ورکی توفیق ورکی الله عزوجل شاجده مرسته کړی ده هغه ته هم الله عزوجل ایواز ورکی د سیواز ورکی چې هغه د الله عزوجل په حساب کې وي د انسان فکر هغه پوره کار نه کوي او د بیبي خیره بنسټ څخه هم یو نړۍ مننه چې هر وخت د افغانانو لاس نیوی کړی دی ډېر من ټول افغانانو څخه چې د کونړ زلزله‌پور سره یو افغانۍ یو پاونډ یو یورو داخل او خارج کې مرسته کړې وي د ټولو لپاره د صحت او د ساتیابۍ دعا کوو ډېر مننه